ګران اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ولسمشر غني کوو. ولسمشر غني ویلي په هغو بندونو د کار چټک شي چې بهر ته د تلونکو اوبو مخه نیسي. امرالله صالح وایي د ولسمشر اشرف غني نظر دا دی چې د افغانستان اوبه د مالي سرچینې او د ډیپلوماتیک ځواک ترلاسه کولو لپاره وکاروي تر څو افغان دولت په سیمه کې بې ساري ځواک ترلاسه کړي. د هر څاڅکي څخه استفاده باید د یوې هوکړې له مخې وي او دا زموږ شعار دی. ضیاءالحق مرخیل د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل په هسکه مینه ولسوالۍ کې له یوه بریده روغ وتلی. مرخیل هلته د نوي جوړ شوي جومات د پرانستو لپاره ورغلی و. لوی څارنوال وایي د عامې روغتیا پخواني وزیر احمد جواد عثماني دوسیه بشپړه او محکمې ته سپارل شوې. هغه وایي د مالیې وزارت اړوند رالېږل شوي دوسیې هم تر څېړنو لاندې دي. زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو نوي وزیر انټوني بلینکن له زلمي خلیلزاد څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. طاهر ظهیر د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر طاهر ظهیر وایي سیاسون د افغانستان فرهنګي ارزښتونه د خپلو شخصي او سیاسي ګټو لپاره نه کاروي. هغه وایي د باختر خزانه افغانستان کې ساتل کیږي. د ولسي جرګې مشر ویلي وو چې افغانستان بانک د باور وړ نه دی او باید دغه خزانه یو بل معتبر هیواد ته د امانت په توګه ولېږدول شي. کورنیو چارو وزارت سرچینې وایي چې د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي پر ځای به د ملي دفاع پخوانی وزیر بسم الله محمدي د کورنیو چارو وزیر وټاکل شي. عبدالله وایي د طالبانو روا غوښتنې منو خو د اسلام تر نامه لاندې افراطي موضوعات په هیڅ قیمت نه منو. ولسمشر د جرمني له لومړۍ وزیرې انګلا مرکل سره د ویډیو کنفرانس له لارې خبرې کړې. ارګ ویلي چې ولسمشر د هوایي دهلیزونو له لارې المان ته د وچې میوې د لیږد وړاندیز هم کړی چې د انګلا مرکل له لوري منل شوی. د امریکا دفاع وزیر ډیویډ آسټن هوډ لري چې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د کمښت تصمیم له سره وارزوي او وروستی خبر دا دی چې طالبان وایي چاته اجازه نه ورکوو تر څو د افغانستان له خاورې څخه امریکا او د هغوی متحدین وګواښي. دوی وایي افغانستان کې القاعده نشته او دوی له امریکا سره کړي تړون ته ژمن دي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم پر یو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.